السلام علیکم. پر فیسبوک کې راته یو ویډیو مخې لرله دا کومه چې تاسو ته په دې سایټ کې ښکاري چې یو ورور دی مسافرۍ له ځي او ځان سره خپل بچی بوتلی دی ایرپورټ ته او بیا ورپسې هغه جلا فریاد کوي ده ته دا ویډیو جوړه کړې ده. نو زه پې په خپله تاسو دپاره یو پیغام در کومه چې ګورئ چېرې هم داسې قسمه ویډیوګانې مه جوړوئ که تاسو ایرپورټ ته ځئ بهر ملکونو ته ځئ هر ځای ته ځئ مسافرونه ځئ نو مهرباني وکئ تاسو داسې قسم ویډیوګانې مه جوړوئ ځان سره دا بچي مه بوځئ ځکه په دې کې زموږ داسې خلک دي د پاکستان حالت خو هر یو کس ته معلوم دی په دې کې داسې خلک دي چې د هغوی ډېرې زیاتې مجبورۍ او ډېر غټ ضرورتونه وي هغه په دې ملک کې نه پوره کېږي مجبوریانې نه ختمېږي ضرورتونه نه پوره کېږي نو دې دپاره هغوی کوشش کوي چې موږ بار ملک ته لاړ شو نو چې هغوی دا ویډیوګانې وګوري نو یاره هغوی به څه بار ملکونو ته لاړ شي که نه د هغوی به څه زړه وشي بار ملک ته ځکه چې موږ ځان سره یاره بچی بوځو لور بوځو زوی بوځو رور بوځو ځان سره وړوکي هلته په ایرپورټ کې بیا موږ سره هغه داسې قسمه جلاګانې وکړي او خامخا د سړي زړه خفه کېږي یاره مسافرۍ له ځي او بیا ته موږ ویډیوګانې وکړو په سوشل میډیا باندې وکړو نو ګوره دا ډېر زیات غلط کار دی دا نه په کار په دې کې داسې قسم خلک شته چې ډېر زیات په مجبورو کې راګیري د هغوی هم دا خواهشات دي چې موږ بار ملکونو ته لاړ شو ځان له څه پیسې وګټو او چې خپل مجبورۍ خپل ضرورتونه پرې پوره کړو په پاکستان کې هېڅ هم نشته دی نو دې ویډیوګانو سره د هغوی د زړه بلکل د مسافرۍ نه تور شي او هغوی فاران په هغه خپلو مجبورو کې دلته ډوب پراته وي خپل ضرورتونه نشي پوره کولی نو د دې د وجې نه مې په دله دا یو وړوکی شان میسیج درکوم چې ویډیو په خپله مو ګورئ نورو ملګرو سره یې لازمي شیر کوئ د خدای لپاره داسې قسم ویډیوګانې مه کوئ دې ته د سړي زړه ته ډېر زیات درد محسوسیږي نو انشاءالله امید به لرم چې آینده لپاره به داسې قسم ویډیوګانې څوک نه کوي والسلام.